الله د انسان له نعمتونه ورکي، دله روغ صحت ورکي، دله بچی ورکي، دله مال ورکي، دله عزت ورکي، دی یو مضبوط قوم کې پیدا کی، دله د دنیا طاقت ورکی، دله موټر ورکی، دله بنگله ورکی، دله نوکران ورکی. نو چې دا نعمتونه دته د الله ملو شي او رب العالمین په د خپل فضل او خپل کرم وکي، نو دی په غرور کې مبتلا شي. دی دومره په غرور کې مبتلا شي چې دی بیا هر انسان د نظر نه اس شیم ناراضي، دی انسان ته احسان فراموش وي. لکه څوک چا سره ښېګړه وکړي او ورته ووایي چې هلکه زه راغلی یم او بچي مې نار دي او ماله یو 1000 روپۍ راکړه، بچي راته نار دي وږي دي، هغه غلی غوندې کور ته لاړ چې وړې پې خفه شي او 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ راوالي او پټې ورکړي، ها دا واله احسان یې ورسره وکړه. پکار دا ده چې دی سړی هغه له مخې له ورشي چې کم از کم سلام خو پیچی که نه یاره یو وخت کې ما سره ښه کړي، لیکن چې دی هغه انسان له په مخه ورشي او د ده خیال نه د کبرجن بچیه پیسه ورسره شوې ده، اوچت ګرځي، سړي لسه وایي چې د سره زه څه وکړم؟ پرون رالی ما ته دروازه کې ودرېدی او یې ښځه بچي مې نار دي، ما دله پیسې درکړه، اوس ما خلکو مخکې بې عزته کې او ما پس وی کبرجن بچي. اړه خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ داسې الله خفه کېږي که نه؟ الله وایي ما تعالی سروغ صحت درکه، بیماری نه مې محفوظ کړې، ما بچي درکړل، ما مال دولت درکه، ما ځمکه جایداد کارخانه درکړه، ما موټر درکه، ما د دنیا نعمتونه بنگلم درکړه، ما نوکران درکړل، تا ته تاویږي را تاویږي، نو اوس لویي کې احسان فراموشه، د فطرت خلاف لګیا ته. څوک چې کبر کوي د فطرت خلاف لګیا دی، هغه انسان به څه کبر وکړي چې د هغه پیدایش د څه نه دی، د څه نه پیدا دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول اللہ مبارک صحابی دی، یو وقت د مدائن گورنرو، مدائن لوی علاقه و داغه گورنرو، کسان رالل ملمانه ملاقات د چې رالل دی په یو زوړ کټ کې پروتو، زوړ کټ کې چې د هغې بوڼه شلېدلی و ځای په ځای، او چې خپو ته یې لاندې وکتل نو سپلی د کټ خوا کې پرتې وې پیزار اشلېدلی و، او چې داسې نظر یې ورته وکته، هغوی خو وی دا به ډېر لوی سړی وي، ګورنر صاحب دی، نوکران به بل څوک به چې نظر یې وکړه نو شلېدلی څادر پې پروت و، هغې ته ټوکړې لګېدلې وې، دوی د خپې نه ونیو، دوی وي دا څوک څوکیدار دی، ګورنر صاحب بدن نه محل کي، دا څوک څوکیدار دی، خپې نه ونیو، ای ملګري راپاسه، چې راپاسېده وی چې خفه کېږه مه خوب نه مو ایستې، گورنر صاحب سره زمون کار دی. څه کار دی؟ زما دا کار دی، زما دا کار، زما دا کار، زما دا کار. بالښ لاندې کاپۍ پرته وه، کاغذ پروت و، هغې راواغېسته او د کټ سر ته قلم او صحیح پرته وه او په هغې یې لیکل وکړل، بیت المال سیکرټري له به ورشئ او دا به ورکړی به دله درکړي. وی ګورنر صاحب سره میله وکړه، هغې وی چې دا خو نوکر دی، دا خو پولیس والا دی، گورنر صاحب سره میله وکړه. وی ته ګورنر څه کې خو خط مې دی لولیکه، هغې ورته غصه شو، وی موږ تاله نه یو راغلي چې ته موږ ته خطونه لیږې، موږ ګورنر صاحب له راغلي یو. وی ښه ګورنر د قوم خادمي، اعظم د قوم خادم یم که نه ښه، ما دله ولیکل که ته سلمان فارسي وي. او نو ړچ پې ولګېد، او ګورنر سره چیړ وکړو، دا ګورنر، دا جامه، دا صادر، دا پیزار، او ته څه وایي؟ وی د انسان حقیقت څه دی؟ اوله نطفه، لومبې د نطفه د کم سیز نه پیدا دی، د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا دی؟ د داسې سیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي، غسل وکړي، صابین کوي. و آخره جیفة، که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لاړې نو د چینجو درنګه به یې درنګه،
چینجي به د کې وشي، ماران او لړمانان به در کې نښتي. ټوله لړومبی د انسان خېټه څخه کېږي. انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود، د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي، خېټه پړسېږي 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 څښا شي، دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي، ذهني نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړق چې دا خېټه اوچوي، دا چینجي پکې لګي، دا خېټه وله وشلی اوچوي، چینجي لګي، نو بیا رو دا چینجي روان دي روان دي د دماغو ته، د په سپیمو کې روان دي، د په وجود کې روان دي، نو غوښه مکمل ختمه کې ویې خوري، نو بیا د اډو کې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي، هم وله ختم کړي. او که د خدای د طرف نه پې عذابي د مارانو د لړمانانو، نو رب العالمین دې د هغې نه مونږ وساتي، دا ختم شي، دا سترګې خشته ښکلې ختم شي. تاسو وګورئ چې د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې وي، پختی ښکاري، اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وخوري، ختم. او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې هم ختم شي، چوره چوره شي اډوکې، رفات ورته وي په عربی کې، چوره چوره شي دا اډوکې. نو اوله نطفتن، اول نطفه، اخر کې څه شی دی؟ جیفتن مرداره. که د خدای طاقت ته سره نو، د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده. او فی ما بینهما حامل للعذره، منځ کې څه شی دی؟ منځ کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان د بار کړی دی؟ ګندګي، نجاست. داسې ګن په خېټه کې ګرځې چې که دغې ګن نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي، د پلانکي نه بعد لاړل پوزه ترې پټه کړي، او په خپله هم ترې پوزه پټوي، او چې دسماتي ته کېنې په خپله هم ترې پوزه ګټوي. نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه او منځ کې دا خېټه کې درنه بلا، نو دی به څه قبر او لویي به وکړي. ما له خو دا خره چې سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نه شم پخپو کولی، دا خو شلیدلې صادر دی، خو واخو مې غوسته قبر کې خو نه شم چاچولی په ځان، شلیدلې کټ دی پکې سم لاسم، قبر کې خو ما سره کټ نشته. گورنري چې در کې غرور پیدا نه کړي ته عاجزي وایي. نن سبا خو چې چاله یو رکوټې غوندې موټرګې والي، بیا چې په لاره ځي سلام هم په چا نه اچي. لوی شخصیت، لوی سړی شي، پوټینې غوندې یو کوټګی کور د لپو خدای پاک درکه، د خدای نعمت دی، 2 رکعته نفل پکې وکړه، د خدای شکر ادا که، شکر دی، بچې د له خدای درکه، شکر د خدای ادا که. نه جي نه، زما خو 5-6 زامن دي، نوسي دي، رویرونه دي، ما څوک طاقت دا زدا مړه ته څه شی سړیه چې خدای دې راوغورځوي. قسم په خدای که دا 6 بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به یې څه کوې، او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې. خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل، په قبر کې کم طرف ته لاړل. زه حیران په دې کې د پیسې خلک کم خوا بوتلل، دولت خلک کم خوا بوتلل، څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه. آی دن ورځ تر ورځه نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک کوي. تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شی دی؟ دوزخ دی. تاسو ته پته نشته؟ تاسو نه خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی؟ او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر، د وړو میږو په شان پوټینې به وي، دا وجود به ولره کوټې کم پوټینې به کم لکه واړه میږي چې دي، او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخڼې به تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې. ولا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه کبر سره مه ګرځه، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي. د خدای چې بدي شي نو کبر یې بدي شي، چې خوښې د عاجزي خوښه ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله، چې څوک د الله د لحاظ نه د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي، دله به زه عزت ورکړم، دې به زه لوی کړم، او بیا به سي دی به زه عزت ورکم، دی به زه اوچت کم، دی به زه وځلم، دله به زه ستوري جوړ کم. فهو فی نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم. دته به ځان ورکوټ ښکاري لیکن د خلکو په نظر کې به لوی سړی ښکاري، ځان به دته رکوټ ښکاري، دی به وایي زه خو څه شی یم.
دی وایي زما حقیقت څه دی، دی وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي، دی وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه، دی وایي زه خو څه ملا نه یم، زه خو څه مالدار نه یم، مړه ورشه که زما سره یو 15 جریبه ځمکه د بل هغه د 1500 ده، که زما یو 50 جریبه ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده، که زما 100 جریبه ده خدای را کړې ده، خدای را کړې ده ورشه د بل 2000 ده، که زما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانه دار یم دا خدای را کړې ده، زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالک و د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده مال راځي کله کله ما ته مولوي صاحب ما کارخانه جوړه کړه، وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي، وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. ګوره څونه ښکلې خبره ده، په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي، او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانګ وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې لمونځ وکړم، او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانګ وي ټول راشي او د جمعې لمونځ وکړم، او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي، او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم مدرسې له ورکړم د خدای په لار کې خرچه وکړم. ماشاءالله دې ته کارخانه دار دا نه چې کارخانه منع نه ده، مال جایداد منع نه دی، خدا ووایه چې دا د خدای فضل ده، خدای احسان دی، په ځان کې به کر نه پیدا کې، غرور به نه پیدا کې. زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس خدای چې په چا آبادی په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کښېني او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري، دا ما لیدلی دي، دا د عاجزي ده که ټیک ده. نقصانات دلته هم ډېر دي، ډوډۍ ډېره ضایع کېږي، ګړان چیلې لال کې ګند ته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي، داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي، دا نه چې ګنې ټول یو شانتي دي، خو دا ما 2-3 ځای لیدلي ځکه د خپل چې شمدید خبره کوم. دې ته عاجزي وایي. فهو فی نفسه صغیر، دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي، ځان ورته رکوټې ښکاري، ځان ورته کمزور ښکاري. وفي اعین الناس عظیم، د خلکو په نظر کې ستوری دی ځلنده، خلک یې قدر کوي عزت کوي، خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته. او من تکبر چې چا کبر وکړه کبر وضعه الله خدای به ذلیله کړي. زه نه وایم رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي آخرت کې به هم الله ذلیله کړي. او فهو فی نفسه عظیم، دې خو ځان ته ډېر لوی وایي، دې خو ځان پسې خپې راکاږي، دې خو بل ته په د سپک نظر ګوري، دته خو ګاونډي، دته خو غریب، دته خو مزدور، دته خو یو کمزور امسایا، او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه هېڅ هم نه راځي، غټې غټې خبرې به کوي، زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا. او وفي اعین الناس، د خلکو په نظر کې څه شی دی، د خلکو په نظر کې کمزور دی، بیکاره دی، حقیر سپک دی، ځان ورته لوی ښکاري. وفي اعین الناس صغیر، او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی، خلک وایي مړی دی غټو خبرو ته یې ګوره، وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي، سر جي ورته وایي، ښه جي ورته وایي یریږي ته که نه، خو چې بار روز دې غټو خبرو ته وګوره، مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی، دا خلکو په نظر کې سپکي سپک څوک ورنږدې نه. رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر، چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدتري. نو کبر به نه کوې، لویي به نه کوې، مال درکړه بچی درکړل د لویي په هغې باندې کې نه، د خدای شکر ادا که، سجده ولګوه، پیسه او موټرګي خدای درکړه، د الله شکر ادا که، هر وخت الحمدلله وایه، چې بچي ته ګورې وی الحمدلله، چې مال ته ګورې وی الحمدلله، چې دولت ته ګورې وی الحمدلله، موټر ته ګورې بنګلې ته ګورې وی الحمدلله، لا حول ولا قوة الا بالله، خدای زما د طرف نه دا تا را کړي دي. ته ګوره چې خدای نعمت زیاتوي که نه زیاتوي. کبر غرور ډېر خطرناک شی دی. فرعون وکړه څه چلی ورسره وکړه الله پاک. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی. موسی علیہ السلام چې ورغی، موسی علیہ السلام ته څه وایي؟ لکه اوس هم یو سړی وایي دا خوار چنګي مولا، دا خوار چنګي تا سره څه دي ملا صاحب، تا سره څه دي؟ هغه به الیس لی ملک مصر، د مصر بادشاهي زمانه ده، ورې قبر ته وهذه الانهار تجری من تحتی، محل لاندې مې دا نهرونه نه بیږي. واقعي
زه چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بیلې شوي دا نهرونه واړه واړه نهرونه بیل شوي دي او نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بیل شوي دي دې ځای په ځای د فرعون محلاتو جمعې به یو ځای تېرو وړی به بل ځای تېرو ښکار له به لاړ دمه به بل محل کې کوله ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل ځای نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي او چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخ قبر به یې کو که نه به کو او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو ویې ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه قبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودلی دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته نن یې په خپل وطن کې ځای نشته ستا د ملک د بادشاهانو او د وزیرانو ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تختې را تختي څوک یو خوا تختي څوک بل خوا تختي څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښیي پرون چې تا ته چا سلوټ کاو او پروټوکول به یې دله درکاو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دی روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دی روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دی روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دی ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند و ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړئ وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس به ورځي او لاس ته له زنځیره چې یې کړی او راکاږي یې دا د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده ته ختمیږي نه ابه د قیامت په ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې چا به وي زه د عربو بادشاه یم او چا به وي زه د عجمو بادشاه یم راولئ چا به وي د پاکستان یم او چا به وي د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به وي د امریکې یم او چا به وي د روس او د چین یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کوي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نه شي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شي نو څه ودرېدی شي بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی ثلاث درې کسان دي لا یکلمهم الله ولا یزکیهم یوم القیامه درې کسان دي خدای به ورسره د قیامت پر ورځ د رحم خبرې نه کوي ګورئ ښه ده درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاج دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ به خدای د ګناه نه پاک نه کي درې کسان څوک دي یو شیخ زانن چې دی بوډا دی او بیا هم زنا کوي ځوان لام ګناه ده ځوان لام نه چې زنا جایزه ده هغه لام ګناه ده خو چې بوډا شوې ظالمه نو ته ولې زنا کوې د سترګو کوي څوک که د اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي د غوږ زنا کوي د ژبې زنا کوي ته خو بوډی بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځوانی کړې خپله ځواني غرقه کړه د الله عبادت ته ونه کړه نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تصبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نور چا له ګټې بس اوس د بچي ځان له ګټي بس لونه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به کوي وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تصبیح راواله ذکر وکړه بس که حجره دې اوس پرېږده اوس هم ته په حجره کې ناست دی او دوه بالښت راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوې اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس خدای ته مخکې نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه
دا ارز دی پریده گوری که فالجو والی قسم پا خدای کدی بچو دل وجود پاک کر ډیر غټ غټ خلق مې ولیدل نوم درته نالم ډیر غټ غټ خلق نوم درته نالم چې کله داسې بیماری اوال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو ولا ګوتې هم نه دي وروړي هسې نومونه راباندې مه اخلی بده خبره سپکه خبره ده مسلمان به پرده چې مسلمان بېزتي به نه کړي اسپتال کې پروتي وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې ولا بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګوره به ته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه د صفۍ کوه مزدور وله صفۍ کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه بس دی که نه دونه دی دغه بچو له وګټله نور قبلې ته مخ که نه بخته تسبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې کا شیخ زانن نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه ته بادشاہ سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاہ مقرر کړی جزي پیدا کړه عاجز که چې د خلکو خواست دعا ده ته وکړي ته بادشاہ جزي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده خلک دې دومره یېرېده دبه وغوتې خلک او چې راغلل هغوی وي چې دا به په لوی محل کې پروت دي او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان به او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګرانې چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې وی د مسلمانانو خادم عمر یې مو مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وی او تا ته به څوک څنګه رسیږي په خاورو پروت صادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته صادر هم نشي ځان ته لاندې واچې عمر اسم دی خاورې له بله روان دی نو نه به یې پې پروت امیرالمؤمنین شو څه شو څه جالو شو په دې خاورې لاسې بله ود روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته وایي عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو ممکن الثنا کما کا چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده نه حبیبیانې دي چې جامه به یې وشلې په خپله به یې ګنډله برقه قسم په خدای برقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخته دی دا بدبخته دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي هغه کې عجیزي و ځان کې عجیزي پیدا هغه کې کبر ولونی و کبر ولوی ونه کې یا بادشاہ له څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج یې چې سبا خلک اوټ راکړي خاجزي وکړه چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کړي چې ته کبر جن یې بادشاہ له څه کبر پکار دی بادشاہ او کبر کول حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانې رالل
چې میلمانه راغلل ډیوه بله وه هغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته ویې ته خو بادشاه امیر المؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسېدې او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه چې ډیوه مې جوړ سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر وم بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی خبر نشته عاجزي ده دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لخکر دی وسره لوی وزیران دی وسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځل هغه عمر چې رسول الله مبارک د هغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وی عمر به او انه لا نبی بعدی ما نه پس به نه راځي که وی عمر به هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جومات ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړې صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوشخبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه مې راغلل چې زه وردن نشم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل ته بې د ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جړا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله الله رسوله ما به په تا غیرت کوم د ننوتې خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوښت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولی دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقینو ما ته ښولی فلان کې منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولی نشم ښولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویمه زه ورته ویم هغه م ویرېده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توروالي ټول به ټک وزترېږي زه به یې مسې امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره لکه عجیزي پرته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلق ورسره دی صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان څارول دلته سپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلک سارو خان بودي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بودې اوږې راولې عمره د اوښانو د چلولو سر په چلم نه پوهېږې اوښان نه شي سرولی تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورې
دا نن چې دنیا درنه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی. زما رونو بادشاه به کبر نه کوي، ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه کنه، عاجزي وکړه، غریبو سره کښېنه، مسکینانو سره کښېنه. قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو، ځان یې اوچت نه حسابو. بار نه میلمه راغی، پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوم یو دی. نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي، او بل ملکن یو بادشاه جبارن چې بیا کبر جن کوي، او دریم څوک دی فقیر مختال آها چې دی غریب دی بیا کبر کوي. مالدار لم کبر ګناه ده، زمال خوشته کنه، مالدار لم کبر لوی جرم دی، لوی جرم. کارخانه موټر خوشته کنه، نو کم وخت ته ولې کبر کوي؟ ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي. خدای په دې فقر هم خوشحاله، شکر دې په سترګو جوړې، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، بلکې خان دې په لاسو شل دی، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، اگه خان دې تا ته نه ودرېږي د تا ته 15 وخته ولاړ یم. نه خانان نیکان خلک هم شته الحمدلله، صالحان خلک. اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نه ودرېږي او زه تا ته ولاړ یم، هغه سره تسبیح لاس کې نشته، ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي، ماله خدای ته بچي را کړي. دا ووایه د مارونو کبر خدای بدي شي. هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې مې والې بحر قلزم کې غرق که، او نن یم جوسه د مصر په میوزیم کې عجایبګر کې پرته ده. سخا داړې، دا سخا پوزه، دا سخا لاسونه، او په صندوق کې د شیشې باندې خلک ور دي او تماشې کوي. او زه خو چې ودرېدم لکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو، دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي، بیا خو ګناه د کفر دی، دا ته به لوی سړی نه وایو، د خو د خدای دعوه کړې وه، وایي زه خدای یم، هوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړی غول پراته دی او خدای یم. ته خدای متیاز یې، ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي، ټټی کې چې کښېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي، سهار او ماښام څومره سوټه کې. ته خدای یې، ته ځان ته رب وایې؟ رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي، تکلیف نه راځي، ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی، صفا او ستره، ان الله جمیل یحب الجمال، پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله. ما وی پیغور به ورکوو، د زړه کې مې راغلی داسې ما ټیزه نه ما وی د شکل ته دی وګوره، تا وی زه رب یم، زه خدای یم، هلته پروت دی اوس غرور. او شیطان سره خدای څه وکړل؟ شیطان هم وی که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین، د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام، دې خټې نه پیدا، د اور نه پیدا. کبر یې وکړه، کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه. اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني، دا کبر کوي. چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي، مونځ نه راځي دا کبر جن دی، دا د خدای ته حاجت نشته، دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي. دې چې مونځ نه کوي که نه، دې روژه نه نیسي که نه، دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی، دا مونځ ته به پکې حاجت دی. مونځ وکړه، تندې په خاوره ولګوه، عاجزي وکړه. یو ورځ په دا ناره تېره کړه، یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه، عاجزي وکړه الله پاک ته. د خدای پیسې راواله، د خدای په لار کې ورکړه، عاجزي وکړه. د خدای مال راواله، خدای پاک له ورکړه، عاجزي وکړه. ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي که نه درکوي. وکړه ابا واستکبر، تکبر یې وکړه. الله قرآن شریف کې فرمایي، نو رب العالمین ورته څه فرمایي؟ رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لک کوزېږه، شابه جنت ته کوزېږه، بالکل کوزېږه جنت نه. تعالی نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړي. فاخرج وځه، ورک شه. کبر لوی ما سره خایږي، ته څه شی؟ امام غزالی منهاج العابدین کی لیکلی دی 80,000 کال عبادت کړو. سونا 80,000 سال عبادت عابد دیتا وی، ذکرون او روجی او فرشتو سره به بر اوسېدو، خو چې تکبر یې وکړو زب دغیم
د اور نه پیدا او دته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو ختم ذلیل او رسوا شو دنیا ته راولېږه زه اوس دنیا ته بس او بیا هم عاجزي ونه کړه بیا هم معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به ولا راتاوېږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم نه پرېږدم الله وی ښه ما ته قسمونه خورئ ما ته بډې وی ما له جوابونه راکئ چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک کړم ان عبادي لیس لک علیه سوء فکر مه کوه چې کوم زما بندگان دي بندگی د عاجزي ده پکې بندگی د عاجزي د پچا کې هغه ته ټرت هم نشي کولی اگه گناه وکړي بخښم به ورته ځه څه کولی شي چا کې عاجزي رو بندگی رو ما ته تندې په سر لګئ ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې زه به یې بخښم او جنت ته به لېږم ته څه کولی شي زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کوي په عاجزۍ الله خوشحالېږي یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داسې یو ډیران ته ودرېده صحابه سره ودرېدل چې ډیران سره څه کوي صحابه هم پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی وي دا ډیران دی وی ډیران څه ته وایي ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې څښاشي وغورځوي ترکاري څښاشي دلته یې وغورځوي کور کې چې کوم ګند من دي دلته راوغورځوي دا وي ټوکړې موکړې زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا هډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځوي دا هغه څیز دی رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دي ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیره نه پرته ده پوزه دې پټوی کم سیز لکه مسلمان وجني رور رور حیا اخلي نن هغه سیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي کبر باندې الله خفه کېږي کبر به نه کوو عاجزي به کوو په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګوري افسر به خپل کشر ما تحت ته سپک نه ګوري بلکل نه بلکل به نه ګوري ځان به زړونه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوې او حمد به وې قسم په خدای په دې خدای خوشحالېږي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبئ او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبئ په خټکوانو کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دی به ښه ډبولي هله به ځي نو کبر به نه کوو ښه انشاءالله عهد به کوو عهد چې انشاءالله مونږ به کبر نه کوو لویي به نه کوو لویي چا سره ښایېږي وایه الله سره او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو بلکل سپک به نه ګورو او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کړې د خدای رحم به وکړې دین ته سپک کتل ګیرې ته سپک کتل پټکي ته سپک کتل مسلمان ته سپک کتل غریب ته سپک کتل دیاړیمار ته سپک کتل ملا ته سپک کتل غریب ته سپک دا به بلکل نه کوو ښځې ته سپک کتل دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول دا به نه کوو انشاءالله په دې الله خفه کېږي هر چا ته په دروند نظر ګورو او چې کم دینداره دی او خدای سره نسبت دی دین والا خلک دینداره د الله د خاطره به موږ د هغې قدر کوو د هغې عزت به کوو خدای به زموږ قدر او عزت به کوي